مسایی که استاد از پیشونی میشینه که باید نام رو میشود.
استادانو مربیانو او د دې ورزش د برخې ټولو درنو خوږو ورزشکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د دې ترڅنګ دې په زړه پورې نمایش د ټولو راغلو د رسنیو استازو ټولو برخوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوشحاله یم چې نن موږ د افغانستان د ورزش د یوې بلې برخې چې د موټر سپورټ د ورزش برخه ده د هغوی
هغوی د نمایش په دغو مراسمو کې خپل ځان شریک وینم، ډېر خوشحاله یم. الحمدلله افغانان د هر څه وړتیا لري. موږ د دې ترڅنګ چې یو ستر ځواک ته مو ماته ورکړه، په افغانستان کې ازادي راغله، د افغانستان کې اوس یو مثالي امن ده. د دغه مثالي امن په وجه باندې اوس موږ په هره برخه کې ښه فرصتونه لرو چې یو له هغو څخه هم د سپورټ برخه ده چې لله الحمد په وروستي کال په جریان کې د افغانستان د ورزش برخې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي او افغان ورزشکاران ښه ځلیدلي دي. له نړیوالو اولمپیکي لوبو څخه، له نړیوالو ورزشي ادارو څخه، له فضله پورې او د پام وړ مډالونه ترلاسه کړي دي چې دا د افغانستان لپاره یو افتخار ده. موږ نهایت کوشش کوو چې د ورزش هرې برخې ته وده ورکړو او پراختیا ورکړو. د همدې لپاره هم د خپل تربیت بدني د عمومي ریاست کې نور امریتونه ایجاد کړي دي چې عنعنوي او محلي لوبو ته وده ورکړو او د دې ترڅنګ ورزش توسعه پیدا کړي، له ولایتونو څخه ولسوالیو ته، له ولسوالیو څخه کلیو ته او بانډو ته. او نن چې موږ په کومو مراسمو کې قرار لرو دا د موټر سپورټ نمایش و چې ماشاءالله ډېر ښه پیاوړی او له وړتیا ډک ټیم یې درلودلی و. او زما امید ده چې همدغه ورزشکاران نور هم کوشش وکړي. تمه ده چې په راتلونکي کې دوی په نړیوالو ورزشي میدانونو کې برخه واخلي او د افغانستان په نامه باندې افتخارات